نزدیک به 5 ماه از توافق میان طالبان و امریکایی ها میگذرد، اما هنوز مسیر روند صلح افغانستان روشن نیست. جګړه هر ورځ خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. ملامت څوک دي؟ سلامونه، جوړ تازه آزاد جرګې ته ښه راغلی. عبدالحفیظ منصور عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان، عبدالحکیم مجاهد عضو پیشین شورای عالی صلح افغانستان و نماینده پیشین طالبان در نیویورک در زمان حکومت طالبان، انارکلی هنریار عضو شورای ملی افغانستان و ما شازیه حیا در برابر نزدیک به 50 کمره از اشتراک کننده ها قرار دارم که از دورترین نقاط افغانستان به گونه مستقیم به این استودیوی تاریخی رادیو تلویزیون ملی افغانستان وصل هستند. ساختار برنامه ما با حفظ توصیه های وزارت صحت عامه با ویژه شستن دستان و فاصله اجتماعی مد نظر گرفته شده. جرگه آزاد را با پرسش از اشتراک کننده ها آغاز می کنیم. به شغنان بدخشان میریم و از خانم زرنگار میشنویم. سوال ما همیست که طالبان همیشه میگویند که ما صلح میکنیم، اما پس جنگ آغاز میکنند. چرا صلح نمیکنند؟ دلیلشان چه است؟ تشکر. با ولسوالی پغمان کابل میریم و از گل علی میشنویم. سوال میست که ما صلح میخواهیم با هر شکل که می صلح میخواهیم، تاکای قتل، تاکای خونریزی، تاکای برادرکشی، هر دوش برادر است، هیچ فرق نمیکنه. اعضای بدن اگر این دستم قطع شود از بدن سوخت میگیر، اگر این دستم قطع شود ما هر دوی ما برادر هستیم. چند سال دیگه است که بجز خدا، بجز قرآن میگه، خدا میگه که صلح. تشکر. ما صلح میخواهیم. آقای علی بسیار زیاد تشکر. مجاهد صاحب، 3 سال پیش در سال 2017 شما در اظهارات خود گفته بودین که طالبان، از روی میخوانم که دقیقاً امو وردینگ شما باشه، طالبان یک طبقه مقدس است، آنها یک بار در برابر روس جهاد را به کامیابی رساندند و بار دیگر به هرج و مرج پایان دادند. حال طالبان با امریکا توافق کردند، پس به خاطر چی می جنگند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لټولو نه مخکې تاسو محترم میلمنو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. دوهم، په دې کې شک نشته چې د افغانستان جګړه د خپل طبیعي حالت نه ډېره زیاته اوږده سوې ده. کاش کې زموږ وطنوال په دې جګړه کې نه وای ښکېل سوي. کاش کې زموږ د جګړې ټولې خواوې د قرآن کریم په هغو هدایاتو باندې عمل کړی ده چې الله تبارک وتعالی وایي چې څوک یو انسان بې ګناه مړ کړي، داسې مثال ده لکه ټول انسانیت چې وژلی وي، او که چا یو انسان ته حیات ورکړ، نجات یې ورته ورکړ، داسې دومره ثواب لري لکه ټول انسانیت داسې حیات ورکړی. متاسفانه د 100 کلو را په دې خوا باندې یا که شاته لاړ سو د 40 کلو را په دې خوا باندې په افغانستان کې د بې ګناه انسانانو وینې بهیږي او دا یو عظیم جرم ده. زه چونکې دلته د طالبانو په نمایندګۍ باندې خبرې نه کوم، د یو بېطرفه یو آزاد انسان باندې بحث خبره کوي. که څنګه د طالبانو اهدافو ته وګورو، له ابتدا نه د جګړې دپاره 2 شیان هغوی ویلي وو. یو داسې خارجي مداخلت په افغانستان کې، خارجي پوځونه دي، زموږ جګړه به د دې په خلاف روانه وي، او دوهم دغه په نتیجه کې به یو اسلامي نظام په افغانستان کې قایم کیږي چې هغه مبتنا به اسلامي شریعت او اسلامي احکام وي. د دې په نظر باندې لومړی هدف ته دی رسېدلی دی چې هغه د امریکانو سره د امریکایي قواو دی یا د خارجي قواو د وتلو توافقنامه وه، او دوم پړاو ته اوس تیاری کوي چې قرار دا و چې په 10 ورځو کې د نینې به وروسته له دې نه چې 15,000 شپږ بندیان خلاص یې دغه مرحلې ته به داخلیږي. متاسفانه په مختلفو بهانو باندې، په مختلفو
مشکلاتو باندې تر اوسه پورې دغه مرحله لس شپې پای ته ونه رسېدلې او 4-5 میاشتې په مابین کې تېرېږي. خدای دې وکوي چې دغه مرحله را نږدې سي، نور افغانان د بین الافغاني مذاکراتو په میز باندې د هغه نظام باندې خبره وکوي چې دوی ورته اسلامي نظام وایي او ټول افغانان اسلامي نظام غواړي. د افغانستان حکومت اسلامي نظام غواړي، د افغانستان خلق اسلامي نظام غواړي. طالبان دغه مطالبه لري. داسې یو متفقون علیه خبره باندې کله چې د مذاکراتو میز ته راځو، زما په عقیده باندې ډېر مشکلات باندې دغه مرحله ډېره نږدې ده. هیوادوالو ته زیری ورکوو چې موږ ډېر مراحل طی کړي دي او اوس ډېر نږدې شوي یو. ډیره زیاته مننه آقای منصور. دو اشتراک کننده ما از شخنان بدخشان گرفته تا پغمان کابل یک سوال داشتند که چرا صلح نمیشه؟ سلام خدمت همه بیننده های عزیز و همه وطنان گرامی و اونایی که همین اکنون ما را تماشا میکنن. اگر ما از پیشینه از این که چرا این جنگ ها آغاز شد و چطور دوام کرد بگذاریم، چون این بحث ها بسیار تکراری هست، به مقصدی که داریم که تأمین صلح و امنیت در افغانستان است کمک نمی کند، بپردازیم برای از که چرا در حال حاضر آنگونه که انتظار میره خشونت ها کاهش پیدا نمیکنه. به عقیده من که توافقنامه‌ای که ایالات متحده آمریکا با تحریک طالبان داشته یک مقدار تحریک طالبان تشویق کرده و این فکر برشان داده که گویا همونطوری که امریکایی ها راضی شدن تا از افغانستان خارج شوند، قادر خواهند بود که دولت افغانستان از طریق زور سرنگون بکنن و این اندیشه موجب این شده که بجای از اینکه تلاش برای گفتگوهای صلح سرعت بگیره و زمینه برای مذاکرات آماده تر شود، ما برخلاف انتظار مردم عزیز ما شاهد جنگ و درگیری های بیشتر در گوشه و کنار افغانستان هستیم که به عقیده ما این جنگ ها جز این که مصیبت بیشتر در افغانستان بیشتر میکنه، عقده ها را فراوانتر میکنه و راه را برای صلح مسدود میکنه، فایده به کسی نداره. بله، اما شما یک رقم اشاره تان به طالبان بودن که طالبان حتما به خاطر اهدافی که دارن ادامه خشونت هست و حاضر نمیشن که مذاکرات بین الافغانی آغاز شود، درست؟ اما مجاهد صاحب اشاره باز به حکومت افغانستان هم داشتند که قرار بود که در 10 روز مذاکرات بین الافغانی آغاز شود، اما موانع و بهانه هایی به وجود آمد که تا به حال این مذاکرات آغاز نشده. نکته اساسی است که هر دو جانب خوشبختانه که گفتگوهای صلح کسی رد نکرده، هم تحریک طالبان، هم جانب افغانستان، هم جامعه جهانی برای حل مسئله افغانستان از طریق گفتگو هنوز هم مصمم هستند و تعهدشون را تکرار میکنن. اما این که چرا به زودی صورت نمیگیره، من عقیده من است که جنگی که 40 سال از او سپری شده، مردم ما حق دارن که انتظار لحظه شماری بکنن برای صلح. مصیبت هایی را که دیدن، اما مسئله بر این یک دور گفتگو و 2 دور گفتگو حل نخواهد شد. این گفتگوها ممکن برای چندین دور دوام بکنه و ما این انتظار را داشته باشیم. نفس آمادگی طرف ها را برای این گفتگوها به فال نیک میگیریم و امیدوار هستیم که آهسته آهسته نه یک بارگی بتانیم برای صلح و یک نظام دلخواه و مطلوب همه جوانب دسترسی پیدا کنیم. بله، بی ریحانه از نورستان دست خود بالا کرده، حتما سوال داره. خانم ریحانه، ما به شما برمیگردم، کوتاهاً میخوایم از خانم هنریار بشنوم. شما چی فکر میکنین؟ قسمی که اشتراک کننده ما گفتن صلح در افغانستان چرا نمیاد؟ تشکر. به نام خدای بزرگ، سلام عرض ادب خدمت شما همکاران تکنیکی نشراتی، مهمانان عزیز در بس.
و تمام هموطنان عزیز که از طریق زوم با ما هستند و شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه جرگه آزاد. بدون شک صلح یک ضرورت است و هموطنان عزیز ما در گوشه و کنار کشور ما قربانی های بیشتر دادن و جنگ بر علاوه ازی که صدمات بیشتر را به هموطنان ما رسیده، در پهلوی زوم ما از نگاه روانی هم صدمات بیشتر را دیدیم و وقتی که کلمه صلح یاد میشه فکر میکنیم که زودتر بیاید. اما تجارب کشورهای دیگه هم نشان داده که درست مذاکرات صلح وقت گیر می باشه و خاصتا من فکر میکنم نظر به تجاربی که کشور ما داره، ما یک مذاکرات نفسگیری را خواد داشتیم و دوام این مذاکرات یعنی زودتر، یعنی هموطنان ما درست است که زودتر صلح میخواین ولی در یک جلسه دو جلسه نمیتونه صلح بیاید، طبعا وقتی که نفسگیر میگیم. از طرف دیگر درست که مهمانای عزیز گفتن که هر دو طرف تعهدات خود را دارند در مقابل ازی و خواست صلح دارند که بار اول پیشنهاد صلح در کنفرانس کابل از طرف حکومت افغانستان پیشنهاد شده بود که باید طرح از او تا در افغانستان صلح دوامدار بیاید. طبعا از جنگ 40 ساله و خواستن 20 سال اخیر همگی خسته شدن و هر روز قربانی میدیم. اما تشویش هموطنای ما که روز به روز بیشتر میشه، یکی از دلایلش است که خشونت ها افزایش پیدا کرده و در اینجا هر روز بر علاوه ازی که ما نظامی های خود را از دست میدیم، درست اونا سرباز هستند در مقابل جنگ هستند، اما افراد ملکی، اطفال، زنان در حوادث مختلف از دست میدیم که نمیتونه، یعنی ناامیدی مردم عزیز که از یک طرف ما بس هر دو طرف میخواین روی میز مذاکره برن، شاید در نزدیکی ها مذاکرات صلح آغاز شد و از طرف دیگه ازدیاد خشونت چیست. من فکر میکنم که یکی از دلایلی که میتونه بین مردم امیدواری بیشتر در این مسئله ایجاد کنه و اقدامات بسیار خوب باشه، یعنی اقدام خوب باشه، مسئله پیش شرط آتش بس است. اگر کاهش خشونت بگوییم و بالاخره به یک آتش بس برسیم، من فکر میکنم مو آتش بس یک مسئله مهم است که پیش شرط آتش بس باشه، بعد از او ما بریم طرف مذاکرات صلح. این میتونه امیدواری های بیشتر نزد مردم ایجاد کنه. زیاد تشکر. شما بیننده و شنونده جرگه آزاد، برنامه مشترک BBC و رادیو تلویزیون ملی افغانستان هستید. با غور میریم و از آقای محمد اسلم که از قوم بلوچ هستند مشنویم. در جرگه آزاد ما از هر قشر رو کوشش کردیم که حتی از هر قوم و از هر ولایت اشتراک کننده داشته باشیم. محمد اسلم، آقای محمد اسلم که با ریش سفید و لنگی سفید خود در جرگه اشتراک کردین، مهربانی کنین. سوالم میپرسم که صلح افغانستان ایجی بیشتر انتظاری و دربداری در افغانستان بلکه نشوه. طالب هم ای خدا بترسه، دولت هم ای خدا بترسه، اولتر از هم پارلمان صاحب بترسه. رای ما رو میگیرن میرن قرار بچه ها رو خارج رای مینن خود چا پچکا ولی چوکی خوان بچه های ما کشته میشه. ما از دولشی و سلکی رو ما میخوارم، ما از خور هستیم، ما از باریاب هستیم، ما از بندهار هستیم. خدا خانه یا روات نکنه. بسیار زیاد تشکر. نظرتانه و غیر مستقیم سوالی که بود او را گرفتیم از پرویز بلوچ. مشتویم که اینا چی سوال دارند. آقای بلوچ، من سوالی که از آقای منصور دارم، تیم مذاکره کننده همه شمول نیست و بسیاری در این پروسه ملی به باد فراموشی سپرده شدن. من مشخصا میخوایم پرسان بکنم که جایگاه اقلیت ها در آجندای پروسه صلح چی است؟ بله، بسیار زیاد تشکر. من این امیال دمی صفحه میبینم که اکثریت اشتراک کننده ما دستای خود بالا کردن، سوال دارند. دو سوال گرفتیم آقای منصور که به می دو سوال جواب داد. ما به شما برمیگردم، کوشش میکنیم که به هر کدامتان وقت بدیم و شما سوالات خود بپرسید. آقای منصور، من حیث عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان، شما درباره خودتان بگید، خود مناسب میبینین که باید عضویت هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان شما داشته باشین؟ سوال اشتراک کننده اول ما غیر مستقیم اشاره به همچون یک سوالی بود. این که ما یک آدم مناسب هستم نیستم، بیش از ما هموطنان ما خوب در قضاوت کرده میتونن.
اما از نظر تشکیلات سیاسی من متعلق به یک حزب مشهور به نام جمعیت اسلامی افغانستان هستم و جمعیت اسلامی افغانستان پس از مشوره سران حزب مرا معرفی کردن. یعنی خودم به یه امر کاندید نبودم، خودم از کدام طریق واسطه بازی در اینجا نامدیم و خدا بهتر میفهمه که در اون آغاز هم برای چنین موضوع ما آماده نبودم، بلکه تصمیمی حزب برای شد که ما برام در خدمت مردمم در این برهه اساس قرار بگیرم. عمدتاً در کشور عزیز ما کمتر کسی قادر به قضاوت منصفانه نسبت به خودش است و همه ما همه کاره هستیم در اینجا. اما در عمل پس از اینکه این گفتگوها شروع شود بهتر هموطنان ما قضاوت کرده میتونن که ما یک نماینده خوب لااقل از یک بخشی از مردم افغانستان بودیم، خواستایشان رو بیان کرده تانستیم، یعنی این بله. بعد هاست. سوال دوم در ولی مورد ترکیب. همه شمول و ترکیب. بله. دوست عزیز ما برادر گرامی ما پرسش بسیار خوبی را گفتن و ما از نقاط مختلف کشور ما چنین پرسش را میشنویم و همه حق دارن. افغانستان عزیز کشور اقلیت هاست، بیش از 32 قوم خرد و بزرگ در این سرزمین زندگی میکنه. 17 زبان خرد و بزرگ در بین باشنده های کشور ما وجود دارن. همه از اینا حق دارن که در این گفتگوها سهیم باشن، اما از نظر تکنیک مسئله، مکانیزم مسئله، ما هر قدر که تعداد بیشتر بکنیم شاید کار عملی این گفتگوها دشوار باشه. تا جایی که من میفهمم دولت یک مدت زیادی را صرف ازی کرد که چطور میتونه که در یک جمع نسبتا اندک دیدگاه های مختلفه، اگر فلان اقلیت محترم قوم ما نیست، دیدگاهش مهم است که کسی که میره در غم خود است یا در غم مردم افغانستان است. اینا میتونن که از خواستها و نیازمندی های مردم افغانستان بیان بکنن یا نه. اگر ما نماینده هایی که مشکلات به خوبی بیان نکنن اینا را نداشته باشیم و از هر ولایت و از هر قوم و از هر حزب ما افراد ردیف بکنیم، شاید شمار هیئت مذاکره کننده از 100 نفرم بیشتر میشه و در این مشکل وجود داره. باز هم این موضوع قابل بحث است، میتونن به شورای عالی صلح مطرح بکنن. اگر اونا یک راه حل را پیدا بکنن استقبال میکنیم، خوشحال میشیم، جمع با بیشتر باشه و ما استفاده بکنیم. بله. با میان میریم و از خانم خدیجه که چادر سرخ رنگ بر سر دارند میخوایم بشنویم. خانم خدیجه مهربانی کنین، مایکتون روشن است. ما در انارکلی یک سوال دارم که اشی بپرسم که از بود این خود ما یک بیسوار هستم، یک دکاندار هستم، یک دکان دارم، یعنی اینجا کار میکنم، این سرخ شهر بود از سرخ همین میتونه که همین زنا بیرون از خانه کار کنه. میریم به کابل و از خانم نقشبندی مشنویم. با دیگه اشتراک کنندام وقت میرسه، حتما با کوشش میکنیم که بهتان وقت بتیم. از خانم نقشبندی مایکتان روشن کنین. بله مهربانی. سوال من این است که آیا هیئت مذاکره صلح نقش ایفا کننده و آورنده صلح راستین هستند یا خیر؟ تشکر، زنده باشین. محمد امین فرهنگ از هرات. میخوایم پرسان کنم چی تضمینی وجود داره که مردم افغانستان از پروسه صلح دلسرد نشن و به گروه های داعش نپیوندن؟ تشکر. منصور صاحب اگه اجازه باشه یک کوتاه از آقای مجاهد مشتیم. آقای مجاهد،
تاسو مخکې زیری ورکړ چې په نږدې راتلونکي کې به ښې خبرونه د افغان خلکو لپاره راسي، خو دلته خلک اندېښمن دي، وایي داسې نه چې که په اصطلاحا وایم د سولې نه د بسوګۍ واده جوړ نه سي او خبره ډیره سره اوږده نه سي. اوس هم د خلک اندېښنه لري، وایي دغه بهیر ډیر اوږد نه سي او داسې نه چې خپله خلک بیا نور ترهګرو ډلو سره یو ځای سي، لکه مخکې چې داعش و. تاسې څه ورته وایي؟ ښه، د ما خوشباوري خو په دې کې ده چې الحمدلله تقریبا د 20 کلو په اوږدو کې د لومړی ځل لپاره ده چې هم بین المللي ټولنه، هم د افغانستان خلک، هم د افغانستان حکومت، هم طالبان په دې نقطه باندې توافق کړی دی چې نور به په افغانستان کې جګړه پای ته رسوو او یو داسې اسلامي نظام به په افغانستان کې راولو چې په هغه کې د افغانستان کې پرتې ټولې پرګنې، ټول قومونه او ټول سیاسي جهتونه هغه مطرح وي، هغه قانع وي. نو ځکه زه وایم کله چې د بین الافغاني مذاکراتو مسله رانږدې کېږي، زه باور لرم چې په نتیجه کې به یې داسې یو سوله رامنځته کېږي چې د افغانستان ټول خلک په هغې کې مطرح وي او بین المللي ټولنه لکه څنګه چې په توافقنامه کې امریکانو وعده کړې ده چې بین المللي ټولنه به هم دغسې مرسته کوي د افغانانو سره لکه څنګه چې په تیرو 1900 کلو کې کړې وله. نو دا مرحله ډیره لرې نه ده، زموږ ورونه دې ته بې حوصلې کېږي نه. زه ډیر باور لرم چې دا مرحله رانږدې کېدونکې ده. منصور صاحب، 2 سوال با شما. سوال این بود که آیا هیئت مذاکره کننده میتواند یک صلح واقعی را در افغانستان قائم بسازه؟ هیئت مذاکره کننده از سوی شورای عالی صلح که شخصیت‌های بزرگ از سراسر افغانستان در او حضور پیدا می‌کنند و این شورا در تمام ولایات افغانستان شوراهای ولایتی می داشته باشند که آنها نظریات مردم گردآوری می‌کنند و توحید میشه، در اختیار هیئت مذاکره کننده قرار میگیره و هیئت مذاکره کننده در حقیقت لاسپیکر مردم افغانستان است. اونا کسایی نیستن که حرف خود بگوین، اونا حرف مردم افغانستان میگن و در پایان تصمیم نهایی چی چیز باید پذیرفته شود، چی چیز باید پذیرفته نشه، اینا متعلق به مردم افغانستان است، به شورای عالی صلح است و نمایندگی آنها در ولایات است که پیدا و همچنین به پارلمان افغانستان است. بنابراین اگر چیزی خدای ناخواسته خدشه‌ای وجود داشته باشه، زیانی در وجود داشته باشه، این صلاحیت به دست مردم است، نمیپذیرند. در واقع گروه مذاکره کننده مثل عساکر هستند که آنها فرمانهای مردم را اجرا میکنند. بله منصور صاحب، اما چی وقت مردم بسیار بی‌صبر هستند، بی‌صبر صلح هستند. من حیث عضو هیئت مذاکره کننده تا به حال چی کاری کردین که اقلا یک قدم نزدیک شوین به مذاکرات بین الافغانی؟ ما چندین قدم پیش شدیم. اول اجماع بین المللی برای تامین صلح، بعد از سالها جنگ به وجود آمده، این کاری هندکی نیست. در سطح افغانستان برای پیشبرد امور صلح ما شورای عالی مصالحه را ساختیم و تشکیل کردیم و یک شخصیت معروف و محترمی را در رأس از او گماشتیم. وزارت صلح تشکیل شده که کار اداری صلح پیش ببره. در اثر گفتگوهای فراوان هیئت مذاکره کننده آنها تعیین شده و در در حدود 4 ماه گذشته آنها با هم مذاکره داشتند، آنها آموزش دیدن، آنها آمادگی لازم دارند و مجرد که سران درجه اول کشور ما فرصت مناسب ببینند و زمان گفتگوها آماده شود، هیئت آماده گفتگوست. بله و سوال دوم اشتراک کننده ما در مورد احزاب. محمد امین جان گفتن که احزاب که نماینده کل مردم نمی کنن. هیئت مذاکره کننده 21 نفر است، ما 1 نفرش هستم. 19 نفرم از متعلق است مردم ماست، از اقشار مختلف است، از جنسیت های مختلف است و از ولایات مختلف است.
بسیار زیاد تشکر. با ولایت بلخ، ولسوالی بلخ از خانم زیبا سلطانی میشنویم. خانم سلطانی مهربانی، خانم بیبی عزیزه از ننگرهار دست خود از زیاد شور میتن، حتما به شما وقت میتم، حتما یک چند لحظه صبر کنین، نوبت شما میرسه. خانم زیبا سلطانی مهربانی. سلام خدمت شما و میمونای پنل ما. سوال من مربوط به منصور صاحب است که خانمایی که در هر گوشه افغانستان زندگی میکنن، مثل که امروز ما در جرگه آزاد اشتراک کردیم و آزادانه مشکل خود را میگیم، حکومتی که با طالبان تشکیل میشه آیا هی آزادی را به خانم‌ها داده میشه یا نه؟ تشکر. به خوست میریم و از خانم بشرا میشنویم که اونا چه نگرانی و یا هم پیشنهاد و یا سوال دارند. زما پوښتنه به د افغان حکومت د مرکزي پلاوي څخه دا وي چې آیا دوی به وکولی شي د طالبانو پر دې سخت دریځ سره سره پر دوی ومني تر څو میرمنې او نجونې وکولی شي بهر د دندو لپاره لاړې شي او هغه زده کړې چې دوی غواړي ویې کړي ترسره یې کړي. دوی خو به بیا کومې ننګونې نه رامنځته کوي. ډېره زیاته مننه. له خوست نه ځو ننګرهار ته او له هغلې بیبي عزیزه نه چې له ډېر وخت نه یې لاس پورته کړی و او پوښتنه یې درلودله، د دوی نه اورم. هره ورځ چې د خوبه پاڅېږو موږ یو نوي خبر اورو چې د چا زوی شهید شو، د چا خاوند او د چا ورور. تمامه ورځ شهیدان دي چې همدغه افغانان ورکول کېږي. نور چې دي پردي څوک هم نه مړ کېږي. که طالب دی هم زما اولاد دی، که داعش دی، که ملي اردو دی، که دولت چارواکي دي، ټول زموږ د لمنې نه پیدا دي، زموږ زامن دي، زموږ ورونه دي. موږ نور ډېر تنګ سوي یاستو. نو دغه که دا یو زیری ښه زیری موږ ته راکړل شي، دغه هره ورځ اورو چې سوله راځي سوله راځي، ودرېږه چې انتخابات ختم شي سوله کېږي، ودرېږه چې دا نور خبرې نور دغه بهانې نه نور موږ تنګ سوي یاست. منصور صاحب او مجاهد صاحب کې اجازه یې په پیل کې له بامیان نه هغلې خدیجې له هغلې انارکلي نه پوښتنه کړې وه چې دوی ځواب ورکړي. خانم خدیجه سوالشان حتما همراهتان هستند، دکاندار هستند، نگران کار و آزادی خود هستند. تشکر. البته درست که یکی از نگرانی های زنان افغانستان امیست که بعد از اینکه مذاکرات میشه، یعنی یکی ما پروسه قبل از مذاکرات که فعلا هستیم، دوران مذاکرات است و بعد از مذاکرات که روی یک توافق میرسیم، آیا مسئله زنان چه قسم میشه. پیشنهاد همه زنان افغانستان است که بحث زنان یکی از آجنده های اساسی هیئت مذاکره کننده باشه و طبعا وقتی که ما بحث زنان را میگیم، مسئله کار است، تحصیل است، تعلیم است، از جمله مسائل بسیار مهم است. امروز ما میبینم که از 50 اشتراک کننده داریم و از این حساب کردم 21 خانم است. بله. واقعا ایره ما افغانستان جدید در اینجا میبینیم. افغانستانی که 20 سال قبل بود او با افغانستان امروز کاملا متفاوت است. هیئت مذاکره کننده با احترام به همگیشان از هر جناح سیاسی و از هر احزابی که هستند نمایندگی میکنن، در مذاکره اینا از ارزش‌های افغانستان دفاع خواد کردن و ارزش‌هایی را که ما در طول 20 سال داشتیم. وقتی که ما میگیم که دستاوردهای 18 سال گذشته که یکی از مسائل مهم است، مسائل زنان، مسائل کار، تحصیل، تعلیم و از زنان است که در پهلوی از او که ما حفظ دستاوردهای 18 سال گذشته را میخوایم، باید توسعه پیدا کنه، نه ای که پروسه صلح باعث شود پروسه صلح به او کامیابی برسه که ما بر علاوه که دستاوردهای خود را حفظ میکنیم در پهلوی از توسعه داده شود. اما مسئله مهمی که است که چگونه، طبعا وقتی که مذاکرات آغاز شد، مذاکرات کار ساده نیست. هیئتی که میرن مذاکره میکنن، قبلا هم گفتم کار ساده را پیش رو ندارن، اما به هر صورت چیزی را که ما ضرورت داریم در سطح افغانستان، از ولایات مختلف افغانستان، از خوست گرفته تا بامیان، از هرات گرفته تا بدخشان، از همه ولایاتی که ما مسئله مهمی است که تمام زنها باید منسجم باشیم. درستی که ما شاید از مایک های مختلف صحبت کنیم، اما هدف ما یکی است که ما چی میخواییم و چی توقع داریم. یک خانم بامیانی که امروز کار میکنه و نفقه خانوادی خود پیدا میکنه، این نگران است که صبح اگر صلح بیاید مدخانه بشینم نفقه خانوادی مرا چی میده. در این قسمت یکی از مسائل مهم است. و برادر ما در مورد اقلیت‌های دینی و مذهبی گفتن. افغانستان کشور متشکل از اقلیت‌های دینی، مذهبی و قومی است.
مسئله مهم است که اقلیت‌های دینی و مذهبی طرف منازعه با طالبان است که در دوران طالبان متضرر شده بودند. به این خاطر دو مسئله مهمه که بحث زنا و اقلیت‌های دینی، مذهبی، قومی در افغانستان است. آجندا از جمله آجنداهای اصلی مذاکرات صلح باشه و گپ واضح است که هیئتی که از افغانستان میرن به نمایندگی از مردم افغانستان میرن و از ارزش‌های افغانستان دفاع خواهد کردن. بسیار زیاد تشکر خانم انارکلی. مجاهد صاحب، د طالبانو په دوره کې تاسو په نیویارک کې د طالبانو استازي وئ. په هغه وخت کې ښځې له کوره وتی نه سوې. د ما مور ښوونکې وه، هغه هم په کور کېناستله او زه ډېره وړه ماشومه وم. دغه ښځې چې دغو جرګې ته راغلي دي، یوه به یې ښوونکي، یو به سوداګرې، یو به زده کوونکي، یو به محصلې. اوس دوی هم اندېښمنې دي چې طالبان هسې لکه مخکې چې و په هغه حالت کې او په هغه مفکوره او ذهنیت به راځي که څنګه؟ دا د خویندو د مېرمنو تشویشات خو د ډېر په ځای باندې نه بولمه. موږ سر کې ابتدا کې هم وویل چې اجنډا د خبرو همدا ده چې په افغانستان کې به یو اسلامي نظام وي. اوس هم موږ ته پکار ده، هم اورېدونکو ته پکار ده، هم د مذاکرې د ټیم اعضاو ته پکار ده چې خپل منطق د اسلام، د قرآن او د سنت په رڼا کې داسې ارائه کړي چې د افغانستان د ټولو پرګنو، د ټولو قومونو او که مذهبي دي او که دیني دي، د هغوی ټولو حقونه هغوی باندې محفوظ وي. زه د اسلام له نقطه نظر نه تاسو ته ویلی شم د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عظیم پیغام، عظیم بوج د رسالت چې په مخ باندې لاړ، هغه د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها اقتصادي کومک چې له هغه سره یې وکړو. او نبی علیه السلام وایي که د دې اقتصادي کومک نه وای، ما به دغه عظیم بار په مخ باندې نه و بیولی. هغه یو ډېره لویه تاجره وله او د دې په تجارت کې نبی علیه السلام د شریک په حیث باندې، د اجر په حیث باندې کار کو. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. د پیغمبر چې کوم کارونه کړي دي او د هغوی بیبیانو چې کوم کارونه کړي دي، هغه زموږ دپاره ډېره یو لویه سرمایه ده. تاسې په دې کې مه بیریږئ. عبدالله بن مسعود یو عظیم مجتهد و، د صحابه و د دور. د هغه میرمن نبی علیه السلام ته راځي، یا رسول الله زه د لاس کار کوم او دا د ما خاوند په دیني چارو، تعلیمي چارو کې مصروف وي، هغه کوم عاید نه لري، زه د خپلې پیسې په دې باندې مصرفوم، دا څنګه ده؟ وایي دغه ستا له خوا نه صدقه او نفقه ده په هغو باندې، حتی هغه هفته باندې حق نه لري، که یې ته مصرفوې تا ته به الله په جنت کې ثوابونه درکوي. صحابو په دور کې میرمنو کارونه کړي دي او هم یې په تجارتي ډګر کې کړي دي، هم یې په علمي ډګر کې کړي دي، هم یې په اجتماعي ډګر کې کړي دي. اوس موږ ته پکار ده چې طالبان داسې اسلام موږ ته رانوړي چې هغه په غلطو کلتوري عاداتو باندې منحرف سوی وي، هغه مسخ سوی وي. که موږ اصیل اسلام په افغانستان کې پیاده کو، د هیچا حقوق نه ضایع کیږي. کله چې فلسطین فتح سو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې هلته لاړ، د هغه ځای عیسایانو د علماو یې ورته ویل چې اوس خو موږ له تاسو سره یو ځای سو، موږ خو مسلمانانو یو، زموږ به څه حقوق دي؟ په یوه جمله کې ورته وایي لکم ما لنا وعلیکم ما علینا. د تاسو ټول هغه حقوق لرئ چې موږ یې لرو، او د تاسو په ټولو هغه غیر قانوني کړنو باندې نیول کېږي لکه موږ چې پرې ونیول کېږي، یو مساوي حقوق لري. په لحاظه اقلیتونه دي، دیني اقلیتونه دي، په دې کې تشویش نه لري. بله. منصور صاحب، تر ډیره د خلکو سترګې تاسو ته چې د افغان حکومت مرکچي پلاوي او تاسې ورځئ بیا به طالبانو سره مخامخ خبرې کوي، تاسو ته اوري، خصوصا د همدغو ښځو، تاسې اوس څه ورته وایي؟ صحبت کردن راجع به صلح واقعا دشوار است در افغانستان، اما صحبت از اینکه خواهران و مادران ما از صلح اظهار نگرانی میکنند که مبادا فعالیت و آزادی های قانونی و انسانی آنها را محدود بکنه، اینا واقعا تکان دهنده است. لااقل برای ما، برای جمع ما، برای تیم مذاکره کننده با دولت افغانستان یک مسئله فیصله شدگی است و او است که ما
برای حقوق انسان که خودش حقوق زنان است آماده بحث نیستیم. ما اون چیزی که باید ما بحث کنیم بحث نمیکنیم. این چیزی که خدا برای انسان ها هم به مردا هم برای زنها دادن این در اجندای ما نیست. اینا قبول شده است. این حقوق طبیعی میگن. طبعا انسانه که انسان است، تمام، خلاص، با نفس انسان بودن این حق تحصیل داره، حق کار داره، حق سیاست داره و سایر حقوق داره. ما آماده مذاکره به این نیستیم چون یک چیز تعیین شده و تثبیت شده است. از این بابت از جانب هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان همه خواهرای ما که صدای ما را میشنون خاطرشان از این بابت جمع باشه. بله خانم آزاده مهربانی کنین از ولایت بامیان لطفاً کوتاه. وقتی دورانی که طالب در افغانستان حکومت داشت زنها حتی اجازه نداشته که بیرون بره و در حالی که طالب نمیپذیره، جامعه را زن نمیپذیره، پس چطور باز ما مثلا به طالب اعتماد کنیم که بعد از این توافقنامه ما میتونیم در تمام جاها مثلا زن میتونه بیرون از خانه کار کنه و یا بره درس بخونه. زنده باشین. منصور صاحب چطور به طالبان باید اعتماد شود خصوصا در قسمت حقوق خانم‌ها؟ بحث اعتماد نیست. بحثی است که ما نمیریم که برای خود ما از اونا حق مطالبه بکنیم و خواهرای ما حق مطالبه کنیم. این حق وجود داره و ما به کسی اجازه نمیدیم که این حق ضایع بکنه و در او مداخله بکنه. ما از به نمایندگی از مردم پر افتخار و غیور افغانستان و دولت افغانستان میریم اینجا صحبت میکنیم. این مردم حضور دارن، این دولت اینجا حضور داره. مطمئن باشن که این نیست که سرنوشت افغانستان وقتی افغانستان میگه یعنی در اصلش خواهران و مادران. افغانستان که به مادر و خواهر معنا نداره. ما سرنوشت چیزی رو به دست کسی نمیدیم که اونا تعیین تکلیف بکنن. تشکر. تاسې د آزاد جرګې لیدونکي او اوریدونکي یاست د بي بي سي او ملي رادیو تلویزیون ګډه خپرونه. موږ په ټویټر کې یو له خلکو نه مو نظر غوښتی و د دې په تړاو چې افغان حکومت ادعا کوي چې طالبان د سولې بهیر ته پوره ژمنتیا نه لري او بلخوا بیا طالبان ادعا کوي چې دا افغان حکومت دی چې د سولې بهیر په وړاندې خنډونه رامنځته کوي. د همدغه ټویټ په تړاو هلته خلکو کومنټونه کړي وو. موږ له دوی سره ژمنه کړې وه چې ستاسو نظرونه به هم په خپرونه کې له چارواکو سره شریکوو. زه یو څو ټویټونه غواړم تاسو ته ولولم. د ټویټر یو کاروونکي لیکلي دي منم چې په طالبان کې هم ستونزه شته خو د دوی په پرتله په دولت کې یعنی په افغان حکومت کې ستونزې ډېرې دي. تل یې دغه دروند مسؤلیت په امتیازي ډول نااهله او پخوانیو جګړه مارانو ته سپارلی دی. د ټویټر یو بل کاروونکي بیا لیکلي دي طالبان نه خپله واک لري نه هم د خبرو. افغان ولس ته چې هیڅ نه هوښیارېږي. دریم کس بیا لیکلي دي موږ په دې باور یو چې زموږ نظام همیشه د مظلوم ولس په خیر پریکړه کړې او غوښتنه مو همدا ده چې د مظلوم خلکو له حقه تیر نشي او له طالبه مو غوښتنه دا ده چې د دولت دریځ او تګلارې ته غاړه کیږدي. اوس لوګر ته ځو او له سید خان اورو. سید خان مهرباني وکړه. زما په دغه ده چې جګړې زوره او نور هم زوره نو دا جګړه چې ده د لوګر پولیالم ښار ته راځي انا هره ورځ نو دا د سولې خبرې د حکومت چې د هغه د جګړې معنا څه معنا ده جګړه ډېره زیاته مننه. د خلکو غولول دي کومه بله خبره. سید خان لیک څه انټرنیټ د ستونزه درلوده غږ د قطع وصل کېده خو ما د تا پوښتنه واخیستله. نیمروز ته ځو له عبدالحمید نه هم اورو چې بلې بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې اغلې حیات تاسو ته او قدرمنو میلمنو ته. سوال مې دا و چې آیا موږ هره ورځ د دواړو طرفین څخه افغانان قرباني ورکوي. دواړه طرفین افغانان دي او د افغانانو د افغان کشي پروژه پر مخ روانه ده. آیا دغه هره ورځ په سلګونو ځوانان چې وژل کیږي
د دوی وینه دومره بې ارزښته ده چې یا طالبان او یا هم حکومت د مذاکراتو خبرو ته کشنک اندک موضوعات باندې دوی مخنیوي کړي. ای کاش طالبانو او یا هم د حکومت استاد دلته وای ترڅو موږ خپل سوال په سیرو کړی وای ورته ویلي وای چې ولې ملامت په دې کې څوک یاست؟ آیا طالب ملامت دی که حکومت چې د صلح خبرو ته خنډ ورچول شوی دی او تر اوسه مخته نه ځي او هره ورځ دا دوام لري چې موږ پرون په خانسور ولسوالۍ کې ځوانان شهیدان شول د دولت خوا څخه دا موږ پر زمان نه وړو. مننه. حمید صاحب ډیره زیاته مننه. حمید صاحب یو ټکي ته اشاره وکړله، دوه پوښتنې مو اخیستې دي، اجازه راکړئ چې د خپرونې میلمانه دغو دوو پوښتنو ته ځواب ورکړي، بیا زه تاسو ته راګرځم. فیاض احمد له ننګرهار نه حتما تاسو ته نوبت رسیږي. د بي بي سي په د آزاد جرګه کې موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خپرونو کې په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر نه هم یو استازی ولرو چې دلته خپرونې کی او د افغانانو اندېښنو پوښتنو ته ځواب ورکړي. اوس خبره په ملامت او سلامت راغله. مجاهد صاحب غواړم له تاسو نه واورم، یو ګډونوال ویلې جګړه عین د لوګر په لالام ته رسېدلې ده، هره ورځ وینې تویېږي، ولې دا جګړه نه بسیږي؟ څه لپاره دا جګړه ده؟ حال دا چې هلته ویل کېږي چې د سولې خبرې هم روان دي، نو یوې خواته د سولې خبرې او بل خواته جګړه. نو د دې افغانستان د بحران لپاره خو مختلف ابعاد وجود لري. کاش کې په دې کې یوازې دوه عنصره موجود وای، د افغانستان حکومت او د افغانستان د حکومت مخالفین. متاسفانه که یو بعد د جګړې په مذاکراتو کې یا په صلح کې شاملېږي، یو بل بعد د هغه په خلاف باندې کار کوي، بیا زموږ ګاونډیان چې د هغوی دا ګټې سره په مخالف سمت کې روانې دي، هغوی د خپلو ګټو په خلاف باندې نه غواړي چې په افغانستان کې آرامي راولي. لیکن اصلا ګناه نه د افغانستان د حکومت ګناه ده، نه د طالبانو ګناه ده، ګناه ټوله زموږ او تاسو ده. نبی علیه الصلاة والسلام وایي کما تکونون یؤمر علیکم، څنګه چې تاسو یاستئ حکمرانان به همغسې در باندې راځي، واکمنان. تاسو فکر وکوئ، تقریبا 18 کاله کېږي 1.5 لک نه 2 لکه زیات انسانان په افغانستان کې وژل شوي دي. په امریکا کې یو تورپوستی پولیسو په زور باندې هغه غالبوجن کو او نتیجتا مړ سو. په نتیجه کې په میلیونونو انسانان په امریکا کې، په لندن کې، په استرالیا کې راپورته سو، د هغوی د مظلومیت آواز یې پورته کو. متاسفانه د افغانستان خلقو په دې 20 کلو کې دومره منسجم آواز تر اوسه نه ده پورته کړی چې موږ نوره نه جګړه د طالب لخوا نه غواړو، نه د حکومت لخوا نه غواړو، دلته یو مضبوط واقعي ملي نماینده حکومت غواړو. کاش کې موږ سیاسي شعور قوي وای، په موږ باندې به دغه جګړې نه تپل کېدلې. اوس هم د دې وخت را رسېدلی ده چې له نیمروز نه تر هراته، له هرات نه تر کونړ نورستانه بامیانه پورې موږ تاسو لاسونه سره یو کو په یو اواز باندې وایي چې نور نه جګړه غواړو او نه جګړه مارانو سره موږ مرسته کوو. موږ په هغه ورځ باندې او په هغه میاشت کې به انشاءالله تعالی جګړه پای ته رسېږي. ډېره زیاته مننه. خوست ته ورځو او له ښاغلی وزیر خان نه اورو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې د طلبونو د امریکایانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شوه، په دې کې د طلبونو 15,000 کم جز بندیان خلاص شول، دغسې د دولت بندیان خلاص شول. خو دا چې یوې ورځې نه بلې ورځ ته جنګ ډېر زیاتېږي او مشکلات زیاتېږي. د ولس سره ویره ده، داسې نه چې په دې کې بله معامله شوې وي، ولس بیا نور په مشکلو کې کار شي. ډېره زیاته مننه. ننګرهار ته هم ځو، که ستاسو خوښې یو بله پوښتنه به م واخلو. له فیاض احمد نه اورو. زه دلته په پرده کې ګورم چې زموږ ګډونوالو لاسونه پورته کړي دي. زه هڅه کوم چې هر یوه ته وخت ورسېږي او خپله پوښتنه وکړي. جان آغا په فاریاب کې زه تاسو ته وخت، زه هڅه کوم چې تاسو ته وخت ورسېږي. اجازه راکړئ چې له فیاض احمد ننګرهار کې له دوی نه یې ورې واورو چې دوی څه پوښتنه لري، بیا به زه تاسو ته وخت درکړم. فیاض احمد مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات د آزاد جرګې ټولو ملمنو ته، لیدونکو ته او ملمنو ته.
زه دا پوښتنه لرم آیا دواړه لوري افغان حکومت او طالبان د خپلو راتلونکو امتیازاتو او ګټو په لټه کې دي او که نه دي؟ بس ډیره زیاته مننه. منصور صاحب دوه پوښتنې وسولې. وزیر خان له خوست نه پوښتنه کړې وه، وایي اوس خو زه د طالبانو نږدې 15,000 بندیان هم خوشي سول، لیک څه د افغان حکومت اسیران هم خوشي سول، خو بیا هم د بین الافغاني مذاکرات نه پیلیږي. څه معامله خو به نه؟ بله، مردم ما حق دارن که انتظار صلح داشته باشن و برای آغاز مذاکرات صلحجویانه لحظه شماری بکنن با توجه به مصیبت‌های فراوانی که هر روز بالایشان تحمیل میشه. اما این خبر خوش میدم که انشاءالله که بعد از عید قربان ما شاهد آغاز گفتگوها خواهیم بود و یک روزنی بر روی مردم دردمند افغانستان گشوده خواهد شد. ډیره زیاته مننه. منصور صاحب وویل یا په بله بڼه تاسو ته ووایم، زیری تاسو ته درکړه چې له لوی اختر نه وروسته د دې احتمال ډیر شته چې بین الافغاني مذاکرات پیل سي. بیبي ریحانه له نورستانه د خپرونې له پیل نه تر دې دمه یې لاس پورته کړی ده. یو ور به له دې نه هم واورو چې دوی څه پوښتنه لري. ریحانې مهرباني وکړه. سوال من این بود که همیشه مثلا هیئت مذاکرات صلح اینجا میگن که ما نشست داریم با طالبان، اینجا صحبت میکنن، همیشه هم رای از اونها نشست میداشته باشن، بعد از نشست باز هم نتیجه منفی میباشه. یعنی یا نمیتونن که طالبان قناعت بدن، نمیتونن که یک جوابگویی باشن که اونها بپذیرن صلح در افغانستان. هر روز میگن ما نشست داریم، اما بعد از نشست باز هم نتیجه منفی است. چرا؟ وقتی که نمیتونن یا جوابگو باشن، جناب مقابل نمیتونن قناعت بدن، پس چرا اینجا از جای خود پس برد؟ مننه. بیبي ریحانې ډیره زیاته مننه. د یادولو وړ ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو رسمي بهیر تر دې دمه په هېڅ پیل سوی نه ده. کله چې پیل سي بیا به افغان حکومت او یا هم مرکچي پلاوی به تاسو ته د همدغو خبرو او ناستو جزئیات درکوي. جان آغا له فاریاب نه له ډېره وخته یې لاس پورته کړی ده. جان آغا اوس مهرباني وکړئ. زما سوال ښاغلي منصور او مجاهد صاحب ته دی. د مذاکرات سولې له کومو طالبانو سره په دوحه کې کېږي؟ ځینې طالبان چې د جګړې په ډګر کې دي هغه د دوحې طالبان نه مني، مخالفت ورسره کوي د دې مذاکرې ته. آیا دا مذاکرات کومه نتیجه لري؟ ډیره زیاته مننه. که اجازه مو وي یو بله پوښتنه به واخلم. آقای محمد قاسم از هرات مهربانی کنین. از آقای منصور میخوام بپرسم این که چرا به حساب مجاهدین معلول در پروسه صلح جایگاهشان معلوم نیست و هیچ سر صدای از آنها نیست و این پروسه هم مثل پروسه های قبلی همانطور خون ریخته شده از اینها و رفته به جیب دیگران همینطور خواهد بود یا نه در این پروسه جایگاه معلولین و جایگاه مجاهدین معلول به ویژه جایگاه مشخصی خواهد بود؟ آیا این درست است که به واسطه 1000 نفر اول و آخرش 400 نفر از یک طرف و 600 نفر از یک طرف همین پروسه ماها بمانه و مذاکرات بین الافغانی شروع نشه؟ ډیره زیاته مننه. منصور صاحب اول از شما میشنویم، باز مجاهد صاحب. دو تا پرسش داشتن. یکی برادر ما جان آقا از فاریاب گفتن که برخی از فرماندهان طالبان تیم گفتگو کننده طالبان را قبول ندارن، اما دیده شد که وقتی همون گروپ با امریکایی ها به توافق رسیدن همه تایید کردن و کسی رد نکرد. این معلوم میشه که اون عده که در دوحه نشسته‌اند آنها تا حدودی از تحریک طالبان نمایندگی میکنن و در حال حاضر اون دسته از طالبان به عنوان نماینده تحریک طالبان از سوی جامعه بین المللی هم شناخته شده و دولت افغانستان جز اینکه با همون طرف مذاکره بکنه، گشودن دروازه ها به طرف های مختلف نمیتونه که مفید بر صلح تمام شود. باید ما در یک آدرس صحبت بکنیم و تکلیف روشن بکنیم. اما ما ذهن ما هست که و باور ما هست که بدون حضور
معلولین و مجروحین جهاد اینها اصلا گفتگوها صورت نمیگیره و شورای عالی صلح ناقص و ناتمام است. همچنان نماینده از خانواده محترم شهدا باید حضور پیدا کنه و به زودی شورای عالی صلح و نمایندگی های شورای ولایتی در تمام ولایات تشکیل میشه و تمام حقشار جامعه را، خواهران ما، برادران ما، مجاهدین عزیز ما، معلولین و مجروحین، خانواده شهدا در ترکیب این شورای عالی مصالحه حضور و جایگاه عزتمند و شایسته خود پیدا میکنن و در اثر کمک و حضور نیرومند آنها است که تیم مذاکراتی قادر خواهد بود که بتونه از مردم افغانستان و از خواستهایشون نمایندگی بکنه و از حق مشروع قانونیشون دفاع بکنه. تشکر. مجاهد صاحب، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې هره ورځ 14 ملکیانو ته مرګ ژوبله اړول کیږي. دلته هم زموږ ګډونوالو د وروستۍ پوښتنې چې هره ورځ باید د افغانانو وینې تویېږي، نو دا خبرې به څه وخت پیلیږي، ولې نه پیلیږي، ولې دا بهیر دومره اوږدیږي، د څه لپاره؟ زما په عقیده باندې چې دغه موجوده جګړه چې روانه ده، هر څومره که هغه ملکي خلق وي او یا هم نظامی خلق، هغوی وژل کیږي. د دې دواړو مسؤلیت به د دواړو خوا په غاړه وي، هم د افغانستان په حکومت باندې راځي، هم په طالبانو باندې. د یو وړې بهانې په رامنځته کېدلو باندې دومره یو عظیم کار د صلح چې ماتل کیږي، دغه د هغو اصولو سره په خلاف کې ده چې کوم پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې کړي دي. یوه نمونه یې د صلح حدیبیې ده. کله چې نبی علیه السلام له 1400 کسانو سره د عمرې په نیت باندې لاړ، د حدیبیې په مقام کې یې واړول، مشرکین خبر سولو چې د عمرې ته راځي، اجازه یې نه ورکوله. کله چې هغوی راغلو د خبرو اترو دپاره د مذاکراتو په نتیجه کې یو معاهده تیاره سوله. د معاهدې لاندې ولیکل حضرت علی کرم الله وجهه چې دغه معاهده د محمد رسول الله، محمد ابن عبدالله رسول الله لخوا نه او د مشرکینو ترمنځ ده. د مشرکینو نماینده ورته ویلي چې که موږ ته رسول الله منلی نو له تا سره م جګړه نه کولی، دا ټکی دې نه منم. حضرت علی کرم الله وجهه ته یې وویل چې دا ټکی لرې که هغوی ویل زما په قدرت فتوان کې نسته چې رسول الله لرې کم. نبی علیه الصلاة والسلام په خپل ګوته باندې همغه د رسول الله ټکی لرې کو، خو د مذاکراتو مخه یې ډب نه کړله. بل په عین وخت کې فیصله داسې شوې وه چې که چېرته د مسلمانانو لخوا نه یو څوک مشرکینو ته مکې ته راځي، دوی حق د دې نه لري چې بیرته یې واپس واخلي، ولې که د مشرکینو لخوا نه مدینې ته ځي دوی باید بیرته واپس راکړي. په عین وخت کې ابو بصیر او ابو جندول رضی الله تعالی عنهم راتښتېدلي وو، په یونو ککاړ دلته راورسېدل و یا رسول الله موږ دغه وزني. مشرکینو ورته ویلي چې دا به له موږ سره ځي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویلي چې تاسې به حتما ورسره ځئ، الله به تاسې نصرت کوي. هغه مظلوم بیچاره صحابه یې بیرته ورسره ولېږل، خو د دې دپاره چې د مذاکراتو په وړاندې د سولې په وړاندې باندې خنډ پیدا نه سي. نو پیغمبر خدا هر نوع خنډ د سولې په مقابل کې لرې کاوه او د دې غټ هغه نه ورته تېرېدل. اوس هم پکار ده چې دواړه جانبه وړې وړې خبرې بهانه ونه ګرځوي، د بین الافغاني مذاکراتو میز ته لاړ سي، تر څو چې موږ دغه تلفات، دغه عزیزان، دغه د یو چا ورونه دي، د چا زمن دي، دغه تلفات باید موږ نه ولرو او په افغانستان کې د سولې لپاره باید کار وشي. موږ د سنت نبوي نه باید استفاده وکړو. دواړه خواوې باید هغه مسؤلیت ته متوجه سي چې د دغو د مرګ مسؤلیت په دواړو خواو باندې راځي. بله، ډېره زیاته مننه. اغلی انارکلي، که په لنډ ډول تاسې ووایئ، مجاهد صاحب خو بیا ونه یو ډول یې وویل چې دواړه طرفه ملامت دي. تاسو څه فکر کوئ دا چې بین الافغاني مذاکرات نه پیلېږي، څوک ملامت دي؟ مننه. البته طبعا بې شکه چې ټول په دې باندې هغوی چې بین الافغاني مذاکرات زر تر زره پیل شي تر څو د سولې پروسه اصلي مسله چې بین الافغاني مذاکرات دي دا اصلي هغه ده چې باید شروع شي.
زما له نظره اول خو د تاوتریخوالي کچه لوړوالی موږ ګورو چې ډیره لوړه شوې ده او د افغانستان نظام حکومت په یو دفاعي حالت کې و، لیکن طالبان تاوتریخوالی ډیر کړي دي او خاصتا په نن ښارونو کې د ملکي تلفات ټول آمار موږ ګورو چې په دې اواخرو کې ډیر شوي دي. زما له نظره د افغانستان حکومت هم خپل هغه ژمنتیا چې لرله د زندانیانو د خلاصېدو په خاطر هغه یې ډېر عملي کړي، 4,000 نه ډېرې زندانیان آزاد شول او په دې کې د افغانستان حکومت حق لري چې ځینې هغه محبوسین چې افغانستان حکومت سره دي د قوانین لحاظ نه، یعنې خپل هغه نظریه چې لري یا خپل هغه باید هغه ووایي او خواته یې هغه محبوس زندانیان چې د طالبانو لخوا خوشي شو، طبعا د دواړو طرف یو څه خوشي شول. زه فکر کوم چې ځینې هغه د افغانستان د دې طرف یعنې د نظام چې موږ ورته د یو د جمهوریت نه استازیتوب کوو، یعنې د افغانستان هغه اوس هم هغوی سره ځینې د هغوی سره هم د افغانستان یعنې نظامي خلک اصلي اسیران هغوی سره هم پاتې دي. خو خواته یې هغه ځینې زما له نظره چې هغه که بهانه د محبوسینو د خلاصېدو وي، خو هغه ځینې کسان چې افغانستان په هغې باندې ځینې خبرې لري او باید په دې کې په پام کې ونیول شي. یعنې دا ډیره مهمه ده، دا یوازې د افغانستان حکومت تصمیم نه بلکې ټول افغانستان خلک هم دا غواړي، هغه کسان چې د افغانستان حکومت سره محبوسین دي ځینې مسایل هغوی لري هغې ته باید جدي پام وشي. خو په هر صورت باندې د کله چې مذاکرات نورو هیوادونو هم تجربه کړي دي، په دې کې د دې په خاطر چې مقابل طرف ځینې امتیازات غواړي او یا د امتیازاتو په خاطر شاید جګړې ته یا تاوتریخوالی ډېر کړي په دغه پروسه کې. یعنې خو بیا هم موږ ته یعنې د افغانستان خلکو ته په کل دا واقعا د منلو وړ نه ده چې هره ورځ وینې تویېږي او خلک زما له نظره خلک په دې فکر دي، موږ سوالونو ته متوجه یو چې آیا دواړو طرف ژمن دي سولې ته او که نه دي. زما له نظره یعنې غواړم چې بې طرفانه بحث وکړم، لیکن ژمنتیا دې خوا موجوده، لیکن هغه خوا هم باید خپل ژمنتیا په دې مسله ډېر وکړي چې خلک په دې باندې فکر کوي آیا طالبان سوله نه غواړي چې تاوتریخوالی ډېر کړي دي او یا ځینې بهانې لټوي. مننه. ډېره زیاته مننه. زه دلته په سکرین کې ګورم چې زموږ ګډونوال لا هم پوښتنې لري. د آزادې جرګې وخت ځکه ختمیږي. په جرګه کې مو ډېره هڅه وکړله چې تر ډېره ګډونوالو ته موږ وخت ورکړو. په دې آزاده جرګه کې د افغان حکومت د مرکچي پلاوی غړی عبدالحفیظ منصور، د سولې د عالي شورا پخوانی غړی عبدالحکیم مجاهد، د افغانستان د ملي شورا غړی انارکلي هنریار مو میلمانه ول او د افغانستان له ګوټ ګوټ نه چې خلکو په دې خپرونه کې برخه اخیستې وه، له دوی نه هم ډیره مننه کوم. دا خپرونه همدومره وه. تر بلې آزادې جرګې ښه وخت ولرئ.